د الروم مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 10مه سوره ده په مکې معظمه کې را نازله شوې ده. شپږ مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. الف لام میم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الف لام میم. رومیان یعنی د روم امپراتوري په نږدې هېواد کې مغلوبه شوې ده او له خپل دغه مغلوبوالي نه وروسته به په څو کلونو کې دننه هغوی برلاسي شي. یوازې د الله واک دی مخکې هم او په وروسته کې هم، او هغه به هغه ورځ وي چې مسلمانان خوشحالي وکړي د الله په بخښل شوي بری باندې. الله مرسته په برخه کوي چاته چې خوښه شي او هغه برلاسی او رحم لرونکی دی. دا وعده الله کړې ده. الله هیڅکله له خپلې وعدې څخه تخلف نه کوي، خو زیاتره خلک نه پوهېږي. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. خلک یوازې د دنیا د ژوند په ظاهري اړخ باندې پوهېږي او له آخرت نه په خپله همغوی غافل دي. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. هغوی کله په خپل ځان کې غور او فکر نه دی کړی. الله ځمکه او اسمانونه او هغه ټول شیان چې د هغو په منځ کې دي په حقه او د یوې ټاکلې مودې لپاره پیدا کړي دي، خو زیاتره خلک د خپل پروردګار له ملاقات نه منکر دي. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. او آیا دغه خلک کله په ځمکه کې ګرځېدلي راګرځېدلي نه دي چې دوی ته د هغو خلکو عاقبت په نظر ورغلی وای چې له دوی نه مخکې تېر شوي دي؟ هغوی له دوی نه زیات قوي وو. هغوی ځمکه ښه اسپړلې وه او هغه یې دومره ودانه کړې وه چې دوی هغومره نه ده ودانه کړې. هغو ته د هغو پیغمبران له څرګندو نښانو سره راغلل، نو الله خو پر هغو باندې ظلم کوونکی نه و، خو هغو خپله په خپل ځان ظلم کاوه. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. په پای کې د هغو خلکو عاقبت چې بدي یې کړې وي ډېر بد شو، ځکه چې هغو د الله آیاتونو ته د دروغو نسبت کړی او په هغو پورې ملنډې وهلې. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. همدا الله د هستونې پیل کوي، بیا به همغه د هغې اعاده کوي، بیا به د همغه لوري ته تاسې ورستانه شئ. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. او
کله چې هغه ساعت یعنی قیامت برپا شي په هغه ورځ به مجرمان حق پک پاتې شي ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين د هغو پانګېدل شوو شریکانو کې به هیڅوک د هغو سپارښتګر نه وي او هغوی به له خپلو شریکانو څخه منکر شي ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون په کومه ورځ چې هغه ساعت برپا شي په هغه ورځ به ټول انسانان په بېلابېلو ډلو وویشل شي فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون کوم کسانو چې ایمان راوړی دی او ښه عملونه یې کړي دي هغوی به په یو باغ کې خوشحاله وساتل شي وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون او کوم کسان چې کافر شوي دي او زموږ آیاتونه او زموږ ملاقات یې دروغ ګڼلی دی هغوی به په عذاب کې حاضر کړی شي فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون نو الله په بیګا او سبا کې په پاکۍ یاد کړی یعنی د ماښام مالی او سهار مالی وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون په اسمانونو او ځمکه کې د همغه لپاره ثنا او ستاینه ده او د هغه تسبیح وکړئ مازیګر او کله چې پر تاسو د ماسپښین وخت راځي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون هغه له مړي نه ژوندی راباسي او له ژوندي نه مړی راباسي او ځمکې ته د هغې له مرګه وروسته ژوند بخي په همدې توګه به تاسې هم د مرګ له حالت نه راویستل شئ ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون د هغه له نښانونه دا ده چې هغه تاسې له خاورې څخه پیدا کړئ نو تاسې بشر یاست چې په ناڅاپي ډول په ځمکه کې خورېږئ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون او د هغه له نښانو څخه بله دا ده چې هغه ستاسې لپاره همدا ستاسې له جنس نه مېرمنې پیدا کړي تر څو چې تاسې له هغو سره آرام ترلاسه کړئ او ستاسې ښځې او خاوند په منځ کې مینه او خواخوږي پیدا کړه په باوري ډول په دې کې د هغو خلکو لپاره ډېرې نښانې دي چې غور او فکر کوي ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين او د هغه له نښانو څخه د اسمانونو او ځمکې پیدایښت او ستاسې د ژبو او ستاسې د رنګونو بېلابېل والی دی په باوري ډول په دې کې د پوهانو لپاره ډېرې نښانې دي ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون او د هغه له نښانو څخه د شپې او ورځې ستاسې ویده کېدل او ستاسې د هغه د فضل لټول دي په باوري توګه په دې کې د هغو خلکو لپاره ډېرې نښانې دي چې په غور سره اوري ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون او د
هغه له نښانو څخه دا ده چې هغه تاسې ته د برېښنا ځلا درښیي له ویرې سره هم او له تمې او امیدوارۍ سره هم او له اسمانه اوبه وروي بیا د هغو په وسیله ځمکې ته د هغې له مرګه وروسته ژوند بخي په باوري ډول په دې کې د هغو خلکو لپاره ډېرې نښانې دي چې له پوهې نه کار اخلي ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون او د هغه له نښانو څخه دا ده چې اسمان او ځمکه د هغه په حکم ټینګ دي بیا څنګه چې هغه تاسې ته له ځمکې نه بلنه درکړه فقط په همدې یوه نعره به تاسې په ناڅاپي ډول راووځئ وله من في السماوات والأرض كل له قانتون په اسمانونو او ځمکه کې چې هر څوک دي د هغه بندګان دي ټول د هغه د فرمان تابع دي وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هماغه ذات دی چې د هستونې پیل کوي بیا به هماغه د هغې اعاده وکړي او دا د هغه لپاره لا زیاته اسانه ده په اسمانونو او ځمکه کې د هغه صفت تر ټولو لوړه دی او هغه برلاسی او د حکمت څښتن دی ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون هغه تاسې ته په خپله همدا ستاسې له ذات نه یو مثال راوړي آیا ستاسې له هغو غلامانو څخه چې ستاسې په ملکیت کې دي ځینې غلامان داسې هم شته چې زموږ په درکړای شوي مال او شتمنۍ کې له تاسې سره مساوي برخه والوي او تاسې له هغو نه همغسې وویرېږئ لکه څنګه چې په خپلو منځو کې له خپلو سیالانو نه وویرېږئ په دې ډول موږ آیاتونه څرګند وړاندې کوو د هغو خلکو لپاره چې له پوهې نه کار اخلي بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين او دغه ظالمان بې پوهې او ادراکه په خپلو انګېرنو پسې خوځېدلي دي اوس څوک هغه چاته لاره ښودلی شي چې الله هغه ګمراه کړی د دغسې خلکو خو هیڅ مرستندوی نشي پیدا کېدلی فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ای پیغمبره له خپلو پیروانو سره د پیولوري کېدو سره خپل مخ د دین خواته برقرار وساته پر هغه فطرت محکم شه چې پر هغه باندې الله تعالی انسانان پیدا کړي دي د الله جوړ کړی ساختمان نشي بدلیدای همدغه بیخي سم صحیح دین دی خو زیاتره خلک نه پوهېږي منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون ټینګ اوسئ په دې خبره باندې د الله لوري ته رجوع کوونکي او له هغه نه وویریږئ او لمونځ قایم کړئ او مه کېږئ له هغو مشرکانو څخه چې هغوی خپل دین بیل کړی دی او په ډلو ویشل شوي دي او له هرې یوې ډلې سره چې څه دي په همغې کې هغه خوشحاله ده وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا
تمتعوا فسوف تعلمون. د خلکو حال دا دی چې کله هغوی ته تکلیف رسیږي نو د خپل پروردګار لوري ته پر رجوع کولو سره هغه بولي. بیا کله چې هغه د خپل رحمت یو څه خوند په هغو باندې څکي نو په ناڅاپي ډول هغو نه ځینې خلک په شرکولو لاس پورې کوي تر څو چې زموږ د کړي احسان ناشکري وکړي. ښه نو مزې چرچې وکړئ ډېر ژر به در معلومه شي. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. آیا مونږ کوم داسې سند او دلیل پر دوی باندې نازل کړی دی چې د هغه شرک پر رښتینولۍ باندې شاهدي وایي چې دوی کوي؟ وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. کله چې مونږ په خلکو باندې د رحمت خوند څکونو هغوی ور باندې ویاړېږي او کله چې د هغوی له خپلو کړو وړو پر هغوی باندې بلا راځي نو یو څه ناڅاپه هغوی ناامیده کېږي. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. آیا دغه خلکو نه دي لیدلي چې همغه الله روزي پراخوي چاته چې خوښه شي او تنګوي چاته چې خوښه شي؟ په باوري ډول په دې کې د هغو خلکو لپاره ډېرې نښانې دي چې ایمان راوړي. د الروم مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 13مه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده. 80 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 13 آیت څخه اورئ. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. نو اے مومنه خپلوان ته د هغه حق ورکړه او مسکین او مسافر ته د هغه حق ورکړه. دا کړنلاره د هغو خلکو لپاره ډیره غوره ده چې د الله خوښي غواړي او همغوی فلاح موندونکي دي. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. کوم څه چې تاسو ورکوي تر څو چې د خلکو په مالونو کې په ګډېدلو سره هغه زیات شي د الله په نزد هغه نه زیاتېږي او کوم زکات چې تاسو د الله د خوښۍ ترلاسه کولو په اراده ورکوي د همغه ورکوونکي په حقیقت کې خپل مال زیاتوي. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. همدا الله دی چې تاسو پیدا کړی بیا یې تاسو ته روزي درکړه بیا به هغه تاسو ته مرګ درکړي بیا به هغه تاسو ژوندي کړي. ستاسو لنګیرل شو شریکانو څخه کوم یو داسې شته چې له دغو چارو څخه کومه یوه هم وکړي؟ پاک دی هغه او ډېر لوړ اوچت دی له هغه شرک نه چې دغه خلک یې کوي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. په وچه او لمده کې فساد برپا شوی دی د خلکو د خپلو لاسونو په عملونو سره تر څو چې په هغو باندې د هغو د ځینو عملونو خوند وڅکي. ښایي چې هغوی راوګرځي. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. ای پیغمبره دوی ته وایه چې په ځمکه کې وګرځئ وګورئ چې د مخکې تېرو شوو قومونو عاقبت څه شوی دی له هغو نه زیاتره مشرکان. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون.
ای پیغمبره خپل مخ په کلکه د دغه ریښتونی دین لوري ته برقراره کړه مخکې له دې چې هغه ورځ راشي چې د هغې مخنیوی په هیڅ صورت د الله لخوا نشته دی په هغه ورځ به خلک ټیټ پرک یو له بله بیل شي من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين څوک چې کافر شوی دی د هغه د کفر وبال پر همغه باندې دی او کوم خلکو چې نیک عمل کړی دی هغوی د خپل ځان لپاره په جنت کې ځایونه برابروي ترڅو چې الله ایمان راوړونکو او نیک عمل کوونکو ته په خپل فضل سره مکافات ورکړي دا باوري ده چې هغه کافران په هیڅ ډول نه خوښوي ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون د هغه له قانون دا ده چې هغه زیری ورکوونکي بادونه لیږي او خپل رحمت نه ستاسو د مستفید ګرځولو لپاره او د دې غرض لپاره چې کیشته د هغه په حکم وچلیږي او تاسو د هغه فضل ولټوي او د هغه شکر ویستونکي شي ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين او موږ له تاسو څخه مخکې پیغمبران د هغو قوم ته ولېږل او هغوی له روښانه نښانو سره هغوی ته راغلل بیا چې چا جرم وکړ له هغو نه موږ غچ واخیست او پر موږ دا حق و چې موږ له مؤمنانو سره مرسته وکړو الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين همدا الله دی چې بادونه لیږي او هغه وریځې راپورته کوي بیا هغه دغه وریځې په اسمان کې څنګه چې خوښ شي خوروي او برغندې ویشي بیا ته ویني چې د باران څاڅکي له وریځې نه راوري دغه باران چې کله الله پاک له خپلو بندګانو نه په چا باندې غواړي ویوروي نو هغوی په ناڅاپي ډول خوښیږي او خوشحالي کوي په داسې حال کې چې هغوی د باران له نازلېدلو نه مخکې ناامیده کېدل إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ګوره د الله د رحمت نښانې چې مړه ځمکه هغه په څه ډول راژوندی کوي په یقیني توګه هغه د مړو ژوندي کوونکی دی او هغه په هر څه باندې قادر دی ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون او کوم داسې باد ولیږو چې د هغه په اثر هغوی خپل کوښتونه مړاوي ژیړ ومومي نو هغوی کفر غوره کوي فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين ای پیغمبره ته مړی نشي اورولای نه هغه کنو ته خپل غږ اورولای شي چې شاعر وي روان وي وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون نه ته په فکر وړاندې ګمراهۍ نه راوستلای شي نه هغه ته سم لار ښودلای شي ته خو یوازې هغه ته اورولای شي چې زمونږ په آیاتونو باندې ایمان راوړي او مننې ته یې سر ټیټوي الله الذي خلقكم من
وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. الله پاک هغه ذات دی چې تاسو د کوچنیتوب په کمزورې بڼه پیدا کړی، بیا له هغې کمزورۍ نه وروسته تاسو ته قوت وروباخه، بیا له هغه قوت نه وروسته تاسو کمزوري او زوړوالي ته ورسولئ. هغه چې هر څه غواړي پیدا کوي، هغه په هر څه پوهېدونکی، په هر څه باندې قدرت لرونکی دی. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. او کله چې هغه ساعت برپا وي نو مجرمان به د قسمونو په خوړلو سره ووایي چې موږ له پوره یو ساعت نه زیات نه یو ځنډېدلي. په همدغه ډول هغوی د دنیا په ژوندانه کې له حق نه اړولي ګرځېدل. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. حکم کسان چې له علم او ایمان څخه مستفید ګرځول شوي دي هغوی به ووایي چې د خدای په لیکنه کې خو تاسې د حشر تر ورځې پورې په موضوع ځنډېدلي. اوس دا همغه د حشر ورځ ده خو تاسې نه پوهېدلی. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. نو دا به همغه ورځ وي چې په هغې کې به ظالمانو ته د هغو عذر وړاندې کول هیڅ ګټه ونه رسوي او نه به ورته د بخښنې غوښتلو لپاره وویل شي. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. مونږ په دې قرآن کې خلک راز پوهولی دي. ته که هره نښانه راوړي کومو خلکو چې له منلو نه انکار کړی دی هغوی به همدا ووایي چې تاسې په باطل باندې. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. په دې توګه الله د هغو خلکو پر زړونو باندې مهر وهي چې بې علمه دي. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. نو ای پیغمبر صبر وکړه، په یقیني توګه د الله وعده رښتیانۍ ده او هیڅکله دې هغه خلک ته بې ثباته ونه مومي چې باور نه کوي. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی